د امریکایي ځواکونو د وتلو یو کال پوره کېدل او د طالبانو لخوا د ځانګړو ځواکونو اعلانول. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په لوګر کې د ځانګړو ځواکونو د روزنې له یو مرکز څخه 800 پوځیان فارغ شوي دي. د سرچینې په خبره دغه ځواکونه په ډیر مهارت روزل شوي چې د کورنۍ چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو په چوکاټ کې به دنده ترسره کوي او په خبره یې دغه پوځیانو یاد وزارت ته ویلي د هر ډول سختو او پیچلو عملیاتو د ترسره کولو وړتیا لري. دا ځانګړي ځواکونه ځانګړي روزل شوي ځانګړی تجهیز دی او خپل ولس پرې د هر ډول سختیو او ګواښونو د لمنځه وړلو باور لري. یاده دې وي چې تر دې مخکې په کابل کې د عیشیانو ترهګریز برید کړی و، نو د ځانګړو ځواکونو په نشتون کې طالبانو د بریدګرو لمنځه وړلو لپاره د بوشکو څخه ګټه اخیستې وه. په همدې حال کې یو شمېر هیوادوال وایي طالبانو باید د ترهګریزو بریدونو مخنیوي لپاره د ځانګړو ځواکونو روزلو ته ډیره پاملرنه وکړي. یو شمېر نور بیا وایي که په ځانګړو ځواکونو کې پخواني پوځیان هم ورګډ کړل شي نو دا به یو ښه اقدام وي ځکه هغوی په نړیوالو معیارونو روزل شوي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.